کوم مسئله چې د قرآن او حدیث او دا کوم مولیان چې د زه یادوم که نه دا ګوره معمولي مولیان نه دي ځان ته سوی د جمعې خطبې او تقریرونه او درسونه او د خلکو فیصلې او د خلکو جرګې او امامتۍ او دا هر څه کوي د هغوی دا حال دی نو د نن سبا هغه زمانه ده چې تقریرونه والا ډېر شوي دي خو علم والا کم شوي دي او بله علم هم ډېرو سره شتي خو په علم باندې عمل د لږ علما کوي په علم باندې عمل لږ علما کوي که ډېر لږ علما کوي او زموږ په دې ملک کې چې دا کومه جاخه جوړه شوې ده دا مولیان پکې کته ځي وبرسي ملک ته نقصان مسلمانانو ته نقصان مسلمانانو ته تنګول لارې کوڅې بندول مال پالتو لګول اسراف کول څومره ډېرې خبرې پکې دننه راځي بیا هم خلک وایي دا مولیان دي نو داسې مولیان خو ډېر زیات دي چې یو سره د قرآن او حدیث علم نه او یو سره که علم وي خو عمل پې نشتی په دې ورسېدی او که نه او هر سړی هر سورګیری شاګل نه وي ګورئ هر بیانولو والا مولا نه وي عالم په عالم کې په مقرر کې او په قاری او عالم کې فرق کوئ عالم هغه چې په قرآن او حدیث باندې پوهېږي د هغې په ترجمه د هغې په تشریح اوس دا زموږ په دې معاشره کې او زموږ په دې ملکونو کې چې د تبلیغیان ګرځي د ګشتونو والا پلاني ځای کې چیله ولګوله څلوېښت ورځې او پلاني ځای کې ګش وکړو او دی چې کال له وتی دی او دی چې دومره څلورو میاشتو له وتی دوی ته هم خلک مولیان وایي نو اوس یو سړی لکه ظلم دی که نو اوس کېدای شي زما دا بیان خلک واوري بعض په ما باندې رد کوي چې تا خبره وکړه او دې ته نه ګوري چې ته څومره زیاتی کوې اوس یو سړی دی توبه یې وویسته مونځ یې نه کوه اوس یې مونځ شروع کړو ډېره ښکلې خبره ده ږیره یې نه وه اوس یې ږیره پرېښوده فحاشو کې پروت اوس یې توبه وویسته لاړ تبلیغ کې 3 ورځې ولګوله چې راغی خلک هغه ته امیر صاحب وایي خلک هغه ته مولوي صاحب وایي نو دا ظلم نه دی ظلم دی که نه دی بیا په یم شکیان یې ډېر پکې غلي دي ما ته ګوري چې نه که په 3 ورځو کې علم کېږي او د سړي نه عالم جوړېږي خو مزي د دې علماو ملاګانې ماتې شوې علم طلب کوي سپین ګیري شو قرآن او حدیث یې زده کوي او دې ځوان شیر په 100 ورځو کې علم وکړو په 3 ورځو کې د نه مولا جوړ شو صحیح ده چې یو مسله به یې زده کړي 2 مسلې به یې زده کړي خو مولوي صاحب خو ته نه شو ویلی که نه امیر صاحب د امیر ډېر غټ نوم دی ګورئ زموږ په معاشره کې د امیر صاحب نوم سم سپک نوم دی چې چا ګیره ویني هغه ته څه وایي امیر صاحب حالانکه امیر چا ته ویلی کېږي باچا او حاکم ته ویلی کېږي یا امیر هغه چې په جهاد کې امیر شي او یا امیر هغه چې په سفر کې سړی روان وي یو کس په ځان باندې مشر کې هغه امیر شي نو موږ چې څوک یو معمولي ګیره یي بس موږ وایو داسې دی امیر صاحب مولوي صاحب مفتي صاحب قاري صاحب او شیخ صاحب اکثر د دې مدرسو د طالبان نه د وړه وړه چڼي دوی یو بل ته شیخ صاحب وایي او یو بل ته مولوي صاحب یو بل ته مفتي صاحب زموږ نه په خپله زمانه شخصي دومره تعدي او زیاتۍ شوې د زمانه داسې ډېر نااهله خلک دي چې موږ ته شیخ صاحب ویلی دی وایي ورته د نن سبا یو هوا رالوتې ده نو چې څوک د مدرسې نه فارغ دی دا څه دی شیخ صاحب دی حالانکې سلفو به په دې کې ډېره زیاته سختي کوله لوی عالم به و لوی محدث به و لوی مفسر به و خو چې چا به ورته شیخ ووایي یا عالم به ورته ووایي نو هغه به پې غوسه کېدو وایي موږ خو واړه طالبان یو او نن سبا چې د چا ته د هغه نوم واخیست او شیخ دې ورسره ونه وي او قاري صاحب دې ورسره ونه وي نو الټه بیا تا نه خفه کېږي وایي تا زما د دې نوم سره په دې اعلان کې تا ولې نه لیکلي چې حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث دا به ورسره لیکي کې نه خفه کېږي او سلف به په دې خفه کېدو چې ولې دې ورسره دا نوم ولګوه فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله زه چې کوم علماو نه متاثر یم نو په هغو کې د ټولو نه غټ شخصیت چې زه متاثر یم هغه دا دی د ده کتابونه زه ډېر زیات ګورم او ډېره استفاده ما د هغه د علم نه کړې ده الله دې د هغوی په قبر باندې رحمتونه و باران وکړي هغه به د سعودي عرب په دې ریډیو باندې راتو جوابونه به یې ورکول د مسلو نو کله چې هم دا څوک چې سوالونه کوي د دې علماو نه اوس هم هغه پروګرام چلېږي نور علی الدرب ورته وایي مذکر ماسخوتن 9 بجې کې دې څه ټیم کې چېرېږي داسې که نه نو په هغې کې دا کس کوم چې سوالونه کوي هغه د هر عالم نوم لي د پروګرام په اوله کې فضیلة الشیخ العلامه او بیا چې د هغه څه وظیفه لکه هیئت کبار العلما د سعودي عرب په غټو علماو په کمیټۍ کې نو ورسره وایي هیئت کبار العلما کې دی د سعودي عرب په لویو علماو کې دی خو د دې شیخ ابن عثیمین د نوم سره به دا نه وي چې دا هیئت کبار العلما کې دی حالانکې هغه د غټو علماو په کمیټۍ کې وو خو دی به ورسره نه وي په دې ته ډېر خلک خفه وو د دغه کس نه څوک چې سوالونه کوي د شیخ صاحب وایي ته وګوره دې بې ادبه ته واړه واړه علما راولي د هغوی سره وایي هیئت کبار العلما کې دی او د دومره غټ علم په باره کې نه وایي بیا چې کله شیخ رحمه الله وفات شو او کسان د هغه خواله ورلو وایي ګوره بې ادبه تا به د شیخ د نوم سره دا نه وي چې دا په غټو علماو کې دی ولې دې نه وي هغه ورته وایي ما خو به وي زما د زړه نه تاسو څه خبر وي خو شیخ منع کړی وم هغه وایي چې زما د نوم سره به دا قصې نه کوئ زه هېڅ په غټو علماو کې نه یم او زه به هېڅ په غټو مفتیانو کې نه یم زه خو وړوکی طالب علم یم دا حق پرست علما دي د دې علماو کمی دی نن سبا د دې علماو ما د شیخ ابن باز رحمه الله فتاوه کته دومره متاثره کړو په هغه فتاوه کې یو څو سوالونه دوه درې سوالونه دقه شان راشي سوال شوی دی د شیخ نه لاندې جواب خالي دی صرف شیخ پکې ویلي الله اعلم ما ته پته نشته بیا چا چې دا فتاوی را جمع کړي دي هغه څه وایي وایي زه په شیخ پسې لاړم وایي ما ورته چې شیخ بعضو فتاوو کې تاسو ویلي چې الله اعلم الله ته پته ده ما ته پته نشته نو څه چل وکړم دا سوالونه ترې لر کړم او که نه زه غواړم چې دا فتاوی ټولې را جمع کړم وی شیخ ما ته وی چې دا پکې ولیکه چې د خلکو ته پته ولګي چې زه څومره کمزوری یم ولیکه پکې دغه ولیکه ورسره لاندې چې شیخ ویلي چې ما ته پته نشته چې د خلکو ته پته ولګي چې زه وړوکی طالب علم یم او دا د امام ابن باز رحمه الله امام د امام هغه وایي ما ته پته نشته زمونږ چڼی به ووایي چې ما ته پته نشته چڼی خو لا بیا هم مدرسې ته تللی دی ښه دی چې ګیره پرېږدي چې صرف ګیره یي په مخ باندې دی به ووایي چې زه په دې مسله نه یم پوه نه شرمېږي په دې باندې چې زه به څنګه یم چې ما ته پته نشته او بیا پاتې لا مولا نو د داسې علماو کمی دی نن سبا د داسې علماو کمی دی هغه مولیان خو ډېر دي چې شهرت دپاره لګیا دي او علم ورسره نشته نو دې ځای کې دا دوه مخې ذکر شوي یو نښه مخکې ذکر شو او دوه دا وي کمې درې نښې دي ټوټل څو شوي درې کمې کمې د زنانه نه به مالک پیدا کېږي یوه دویم منځونه به لنډ شي او تقریرونه به اوږده شي دریم مقررین او خطیبان به ډېر شي او علما او باعمله انسانان به څه شي هغه به لږ شي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم علامات دي هغه به پر روان درسونو کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هغه علم نصیب کړي چې کوم علم موږ له فایده راکوي او هغه علم دې الله زموږ نه لرې ساتي کوم علم چې موږ ته نقصان رسوي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين